لګي زمون د کالا خوښیو ته نه یې له بدیو تل نه یې له بدیو تل امر په تکرار کړی پاک غني اکبر امر په تکرار کړی پاک غني اکبر تګ په سپینه لار کوو. د پلازمینې کابل ښاري ریاست د امر بالمعروف محتسبینو د ورځنیو کړنو په جریان کې له ځینې تجارتي مرکزونو څخه په لیدنه کې د دې ځایونو مسؤلینو ته په خبرو کې وویل چې خپل تجارتي کړنې له اسلامي اصولو سره سمې ترسره کړي او په دې برخه کې له خیانت کول او دروغ ویلو څخه ډډه وکړي. په دې لیدنو کې محتسبینو د دې ځایونو مسؤلینو ته په خبرو کې وویل ځینې قومونه الله جل جلاله په ترازو کې د خیانت کولو په وجه هلاک کړل. نو په همدې اساس مو له تاسو غوښتنه ده چې خپل تجارتي کړنې د اسلامي اصولو پر اساس ترسره کړئ او په دې برخه کې له خیانت کولو څخه ډډه وکړئ. د هلمند ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر د ولسوالیو امیرونو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د یادو ولسوالیو له یو شمېر دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو سره د ټولنې د اصلاح د معروفاتو په اقامه او د منکراتو د مخنیوي په پار ناستې ترسره کړي. محتسبینو له دیني عالمانو او قومي مخورو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې د معروفاتو په اقامه او د منکراتو په مخنیوي کې د یاد ولایت له محتسبینو سره مرسته وکړي. د هرات ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس شیخ عزیز الرحمن مهاجر او د حج اوقاف ریاست مسؤلینو د یاد ولایت د حج اوقاف ریاست د غونډو په تالار کې د هرات ولایت د جامع جماعتونو د خطیبانو د جماعتونو له امامانو سره د همغږۍ په موخه ناسته ترسره کړه. ښاغلي مهاجر خطیبانو او امامانو ته په خطاب کې وویل په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې او د منکرات د مخنیوي په موخه مسؤلیت د علماو پر غاړه دی. علما باید د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په برخه کې خپل دیني مسؤلیت ادا کړي. د دایکنډي ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوي شیر محمد صدیقي د دې ولایت د صحت عامه د رئیس په ملتیا د دې ولایت د مرکز اړوند بیات روغتون څخه د امر بالمعروف وزارت لوري د شو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. ښاغلي صدیقي په دې لیدنه کې د یاد روغتیايي مرکز مسؤلینو ته لارښوونې وکړي چې د ښځینه او نارینه و د انتظار ځایونو سره جلا کړي، ناروغانو سره لیک چلند وکړي او د وزارت لوري شوی سپارښتنې په پوره توګه پلي کړي. د پکتیکا ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست رئیس مولوي نعمت الله مخلص د ګومل، چهار بران، نعمت آباد، شکین او برمل ولسوالیو ته د سفر پر مهال د یادو ولسوالیو د امر بالمعروف امیرینو د ارزونې او د کارونو د لاکې چټکتیا په موخه په بیلابیلو لیدنو کې هغوی ته وویل امر بالمعروف او نهي عن المنکر الهي وجیبه ده او د اسلامي نظام د پایښت ذریعه ده چې په ترسراوي په ټولنه کې د معروفاتو اقامه او د منکراتو مخه نیول کیږي او د ټولنې د سمون ترڅنګ د الهي احکامو د پلي کېدو سبب ګرځي. د لوګر ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې په مرکز او ولسوالیو کې د 50 مساجدو له ملا امامانو او قومي مخورو سره په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې او د منکرات د مخنیوي په موخه اصلاحي ناستې ترسره کړي. په دې بیلابیلو اصلاحي ناستو کې محتسبینو ځایي خلکو ته د دعوت پر مهال وویل زموږ لومړنۍ هڅه د الهي احکامو تر خلکو رسول او په ټولنه کې د معروفاتو اقامه او د منکراتو مخنیوی دی. نو په همدې اساس مو له تاسو غوښتنه ده چې په دې برخه کې را سره مرسته وکړئ. الهي دایم د پیغمبر امر بالمعروف نهي عن المنکر سپیڅلی لارا څخلی هنر امر بالمعروف نهي عن